اوس دا حدیث چې دی د دې رول چې ذکر کړی دا امام طبراني راوړی دی په خپل کتاب الاوسط کې او امام ابن حبان هم راوړی دی په المجروحین کې هغه روایت داسې دی چې انس بن مالک وایي ما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه اورېدلي من تزوج امرأة لعزها لم يزده الله إلا ذلا څوک چې د یوې ښځې سره واده وکړي ولې ځکه چې دا ښځه عزتمنه وي نو دی څه غواړي عزت غواړي الله به دا سړی ذلیله کوي ومن تزوجها لمالها لم يزده الله إلا فقرا او که چا چېرته د یوې ښځې سره واده وکړو دې دپاره چې مال ورسره دی الله به د غریبي ډېره کړي او که چا چېرته د یوې ښځې سره واده وکړو د حسب او د نسب د لاسه نو الله سبحانه وتعالی به دې ښه سپک کړي او دا نسب به ورله ختم کړي او که چېرته چا د ښځې سره واده وکړو د دې دپاره لیغض بصره او لیحسن فرجه د دې دپاره چې د خپل عورت حفاظت وکړي او د سترګو حفاظت وکړي بارک الله له فیها وبارک لها فیه نو الله به په دې سړي کې هم برکت واچي په دې ښځه کې هم برکت واچي اصل کې دا روایت چې کوم راغلی دی هغه داسې دی دا رور چې تپوس کوي خو دا روایت سندن چې دی دا کمزوری دی د دې په سند کې یو راوي دی عبدالسلام ابن عبدالقدوس او دا هغه راوي دی چې د محدثینو په تله کې دی کمزوری دی متروک دی نو دا حدیث سندن کمزوری دی او ځکه شیخ البانی رحمه الله په سلسلة الضعیفه کې د حدیث ته ضعیف جدا ویلی دی و انتهایی کمزوری روایت دی پاتې شو دا خبره دا واضحه ده دې کې خو شک نشته چې څوک واده کوي د دې دپاره چې زه د خپل عورت حفاظت وکړم او د خپلو سترګو حفاظت وکړم او رب العالمین دله اجر ورکوي په دې کې شک نشته دا ښه واضحه خبره ده بلکې حدیث کې دا راځي او دا کم ځوانان چې دلته ناست یا زما دا خبرې اوري یا مایني او ودونه یې نه کړي د هغوی دپاره دا حدیث خاص دی امام ترمذي دا حدیث راوړی دی ابو هريره رضی الله عنه ثلاثة حق على الله عونهم درې قسمه خلک دي الله په ځان لازم کړي دی چې دوی مرسته وکړي درې قسمه خلک دي چې الله په ځان لازم کړي دی چې دوی مرسته وکړي المجاهد فی سبیل الله د الله په لار کې جهاد کوونکی او دویم هغه مکاتب الذي يريد الاداء هغه غلام هغه مری چې ځان ازادۍ د خپل سید نه په پیسو باندې او د دې پیسو ورکولو اراده یې الله یې مرسته کوي او دریم الناکح الذي يريد العفاف هغه نکاح کوونکی چې د حرامو نه د ځان ساتلو دپاره نکاح کوي الله د ده مرسته کوي نو دا خبرې ګوره د دې حدیث کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې الله د ده مرسته کوي دا خبرې پالتو خبرې دي ټولې چې په خپلو خپو باندې ودرېږي او ته به یو سړی نه غټ پټ کټی به داسې راولي په خپلو خپو نور په خپو باندې ودرېده څه ته وایي څه شی دی چې اخر په خپو نه ودرېږي یو سړی د فتنو په دور کې د شهواتو په دور کې د انټرنیټ په دې دور کې او دې لا دې د پروت وي چې په خپو ودرېږي او زه خو حیران دی ته چې دا ښځه اخر خوري څه چې موږ دومره دغه راکستي یعنی که ته چاته ووایي چې د بچي له واده وکوي چې حالات لږ برابر شي که دې کس ته وایي چې ځان له واده نه کوي چې لږ مال وګټم ته به وایي چې دا ښځه چې څنګه راننوځي دې کور ته او دا شخوند شروع کړي او شخوند وایي او وایي او وایي او چې واده ورسره وکړي د کومو چې ورسره کړی باز راشي والله د غریبې بیخ بنیاد په سبو باندې وویستو په سبو وله بیخ بنیاد وویستو او د هغې نه مخکې به وایي یاره وایي چې سړی سره څه پیسې خو وي که نه دا زمانه چې سړي سره څه نه څه پیسې خو څومره چې دا نکاح پې وشي چې تا ته دا پته وي چې او سباله زه دا جنۍ راولم کور ته دا ښځه راولم نو زه د رزق دپاره منډه وهلی شم بس دې ته اسباب وایي او دا چې زما کمپني کولی شي او زه کروڑپتی شم او زه لکپتی شم او یو بل کور ورسره جوړ کړم او یو څلور کمرې نورې جوړې کړم او ورسره ګاډی والم او ورسره دا وکړم او دا وکړم نو بیا پرېوځه بیا ډډه ولګوم د نن سبا دا وخت نه دی په دې کې هغه سړی
چې هغه د 50 کالو دی هغه له په ځان باندې یره پکار ده یعنی د فتنې باره کې ویم چې دا انټرنیټ د موبایل د دنیا ګوټ ګوټ ته رسېدلی دی هغه بوډان په ځان باندې غریب یېرېږي ځکه چې شیطان خو حریص دی په وینه کې په بدن کې داسې ګرځي لکه څنګه چې په رګونو کې د وینه ګرځي او عمر بن خطاب وایي ګوره عمر بن خطاب وایي چې زه په یو بنده کمره کې دا دغه تقوا ده دا خبرې به د هغوی د تقوا نه کولې وایي چې زه یو بنده کمره کې د یوې تورې بدرنګې وینځې سره کښېنم بیا م یېرېږم د فتنې نه او دا عمر بن خطاب دی وایي چې یو بنده کمره کې د یو تورې بدرنګې وینځې سره کښېنم بیا م د فتنې نه یېرېږم ځکه چې هلته پیغمبر وسلم حدیث کې ویلي دي چې لویه فتنه چې زما نه بعد به پاتې کېږي په دې امت کې او د امت د هلاکت یو لوی سبب به هغه فتنه د څه ده فتنه د زنانو ده او یو سړي ډډه لګولي او خپل په خپل باندې اچولي او حالات لږ برابر شي او لږ په خپو باندې ودرېږو او پلار یې وایي د دې بعضو دا پلاران څه وایي دا ډېر ښه سړی دی غږ نه کوي دا که په زړه پورې ولاړېږي دی وایي دی غږ نه کوي د ځان نه به داسې کله نه کله یعنې یو نیم سړی کله تعبیر زما لږ سخي خفه نه شي خو یو نیم سړي د ځان نه په زور قمقل جوړ کړی لکه مثال کې زه په خپل ځان دا ووایم زما زوی اوس لوی شي او ځوان شي د ځواني په ما راغلې ده نو چې ما ته پته وي چې د ده اوس دې ټیم کې څه سوچ دی څه فکر دی راشه د دې نه مخکې دی هغه ما ته نه وایي ابه حیا د لاسه نه وایي د ادب د لاسه به نه وایي احترام د لاسه به نه وایي خو د ځواني خو ما تېره کړې ده که ما ته پته دی چې ځواني څنګه راشه دله واده وکړه دا پېغله جنۍ په کور کې ناسته ده مور له پکار دی چې سوچ وکړي چې دا جنۍ په کور کې ناسته ولي دا واده کول غواړي او دا بېدیني نه ده ګورې لکه بعض زموږ پښتانه مشران څه وایي وایي د پلاني هغه زوی وایي دومره کلک سترګې او بېادبه دی وایي واده یې وغوښتو نه دا بېادبي نه ده دا کلک سترګې نه دا خو فطرت دی د انسانانو یعنی د سړي فطرت څه دی چې دی مایله کېږي چا ته ښځې ته او ښځه مایله کېږي چا ته سړي ته دا خو فطرت دی ژوند یې سره روان دی نو ته څه وایې چې ستا دا زوی به کور کې پروت وي او 13 کاله او 15 کاله او دغه وخته پورې 15 او 40 او دی به څه نه وي دا به ښه سړی د الله نه یېرېده پکار دي نن سبا دا دور چې دی د فتنو دور دی او یېرېدل پکار دي ګوره حدیث کې راځي بروز ما یو کتاب باندې الحمدلله ما کار روان کړی دی انشاءالله نږدې ورځو کې به چاپ هم شي تکحیل العینین ببیان حقوق الزوجین د ښځې او خاوند حقوق ابولز په هغې کې ما څه لیکل کول ناس عمره شپې نو دغه حدیث ته مې سوچ کوو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو زنانه ولیده په لاره باندې تېرېده نو بیا راغی کور ته د خپلې بیبي سره میلاو شو د زینب رضی الله عنها سره د هغې سره یې کوروالی وکړو او بیا یې دا ووی دا زنانه چې را روانئ نو دا یو فتنه ده لکه یو شیطان چې راځي تا له دعوت درکوي ته چې په لار روان یې که نه او زنانه دې مخې له راځي دا فتنه ده که نه چې واپس ځیم فتنه ده نو که چېرته تاسو کې د چا په زړه کې څه راشي څنګه څه راشي یعنې ته په لاره تېرېږي او مخې له څوک راله زنانه زړه کې څه رالو شهوت راوچت شو نو که چېرته تاسو کې د چا په زړه کې څه راشي نو کور ته دې راشي او د خپلې ښځې سره دې شهوت پوره کړي کور ته دې راشي شهوت دې پوره کړي نو په زړه کې چې څه و هغه به څه شي هغه ختم شي ښه نو اوس د یو سړي طریقه نشته حلاله طریقه نشته نو څه به کوي چې حلال نشته څه به کوي په حرامو به نه ورځي او دومره تقوادار چې دی به ځان وساتي زه کوم وخته پورې زه دا نه یم چې ټول به داسې خو واقع کېږي په حرامو کې خصوصا د موبایل د فتنه چې راوتې که نه د دې ماله څوک ګرنټي راکوي چې دی پردو جنکو ته نه ګوري په دې موبایل کې او دې فلمونه نه ګوري او دې سندرې نه ګوري لږ خلک وي چې الله به دې فتنې نه ساتلي الغرض کوشش پکار دی چې سړی څه وکړي واده وکړي بلکې زه خو دا یم چې د چا چې یو کړی دی دویم وکړي چې دوی کړي درې وکړي درې چې کړي څلور وکړي
دې سره د دې سړیم فایده ده، د دې ښځو فایده ده، د امت ته فایده ده، په شرط د دې چې طاقت یې. ها خو دا خبره ورسره یاده کوي چې لکه یو سړی به واده دې دپاره کوي چې دی د عورت او د سترګو حفاظت وکړي، الله ورله په دې اجر ورکوي، او دی به ترجیح دین له ورکوي. خو دا حدیث خو کمزوری دی، که دا صحیح وي بیا خبره ختمه وه چې څوک ښځه د ښایست دپاره کوي دته خیرېږي، او چې څوک یې د مال دپاره کوي دی به غریب کېږي. خو داسې حدیث نشته، بلکې دا یاده کوي دا خبره چې دې کې هېڅ حرج نشته چې سړی په ښځه پسې ګرځي، په جنۍ پسې ګرځي او د ښایست تپوس یې کوي، دې کې هېڅ حرج نشته، شریعت ته نه منع کړی. ها تا ته شریعت صرف دومره ویلي دي چې د دین له ترجیح ورکه، دین له ترجیح ورکه په مال باندې، په نسب باندې او په ښایست باندې. تا ته دا نه دي ویلي چې یعنې د هغې د مال تپوس کول حرام دي، یا د ښایست تپوس کول حرام دي، یا د نسب نه، دا خو نه دي ویلي. بلکې کله نا کله ګوره د سترګو او د عورت حفاظت په دې کېږي چې سړی ښایسته ښځه وکړي. لکه کله داسې هم کېږي یو سړی دی ښځه یې واده کړه او هغه ښځه بدرنګه وه، د ده ورسره طبیعت ونه لګېد، دی څه کوي بیا په حرامو کې واقع کېږي، هغې سره خو طبیعت نه لګېږي که نه، کله یو ځای ته ځي کله بل ځای ته ځي. نو کله نا کله ګوره داسې هم کېږي. نو شریعت موږ منع کړي نه یو چې تاسو د ښځې د ښایست تپوس مه کوئ، او د نسب نه، د نسب تپوس، د نسب هم اثري. ته اوس لاره کوڅه کې چې څوک ده راځه به واده کوی، ولې لاړ شه تپوس وکړه خاندان هم څه دی، نسب هم څه دی، اصل هم څه دی، تاریخ هم څه دی، چې موږ ته پته ولګېږي چې دې ښځې نه به زما بچي کېږي، دا به یې تربیت کوي، زه کور ته راولم څوک. خو دومره دی چې شریعت وایي چې ترجیح څه له ورکه، دین له ورکه. والله اعلم.